السلام علیکم. نن به موږ زده کوو چې موږ به د یو کس سره په سمارټ فون باندې یعنې په موبایل باندې په انګلیش کې خبرې څنګه کوو. هغه تاسو د یو انګریز سره هم شئ کولی او د خپلو ملګرو دوستانو سره هم په انګلیش کې خبرې کولی شئ. نو ویډیو ډېره انفارمیټیو ده، تر اخره پورې ګورئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل لازمي ورسره سبسکرایب کړئ. So let's start. Hello, who is talking? Hello, who is talking? Hello, څوک خبرې کوي؟ کله چې تا ته یو کس رینګ وکړي نو موږ ورته په پښتو کې هم وایو چې څوک خبرې کوي، نو ته په انګلیش کې ویلی شي Hello, who is talking? څوک خبرې کوي؟ نو د دې جواب دا دی I am Michael. زه مایکل یم، یعنی زه مایکل خبرې کوم. مایکل په ځای باندې تاسو بل نوم خپل نوم هم ایډ کولی شئ، لکه فور ایگزامپل I am بلال، زه بلال یم. I am علي، زه علي یم، مطلب زه علي خبرې کوم. How are you Michael? مایکل ته څنګه؟ How are you Michael? مایکل ته څنګه؟ یا فور ایگزامپل ته داسې هم شي ویلی How are you Ali? Ali ته څنګه؟ How are you Ali? Ali ته څنګه؟ Fine thanks. What about you? زه ښه یم شکریه. ته څنګه؟ یعنی ستا څه حال دی؟ What about you? ستا څه حال دی؟ ته څنګه؟ I am also fine. زه هم ښه یم. I am also fine. Where are you from? Where are you from? ته د کوم ځای؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې ته د کوم ځای، نو ته ورته په انګلیش کې داسې ویلی شي Where are you from? ته د کوم ځای؟ I'm from USA. I am from USA. زه د USA. که ته د بل ځای نو ته په انګلیش کې ویلی شي I am from Peshawar. I am from Kabul. داسې تاسو ایډ کولی شئ په دې کې. Where do you live? Where do you live? د دې هم مطلب دا دی چې ته د کوم ځای، ته چېرته اوسېږي. Where do you live? ته چېرته اوسېږي. Where do you live? په جواب کې تاسو ویلی شئ I live in USA. I live in Peshawar. I live in Kabul. او نور تاسو په دې کې داسې ایډ کولی شئ. What do you do? What do you do? ته څه کوې؟ کله چې ته یو کس ته وې چې ته څه کوې، نو په انګلیش کې به داسې وي What do you do? ته څه کوې؟ I'm a student. I'm a student. زه یو شاګرد یم. زه یو student یم. I'm a teacher. زه یو ټیچر یم. How old are you? How old are you? ته د څو کالو؟ کله چې ته د چا نه په انګلیش کې تپوس کې چې ته د څو کالو نو بیا به داسې وایي How old are you? I'm 20 years old. I'm 20 years old. زه د 20 کالو یم. یا داسې هم ته شی ویلی I am 20 years old. زه د 20 کالو یم. I'm 10 years old. زه د 10 کالو یم. I'm 10 years old. زه د 10 کالو یم. نو بیا تاسو به دې کې خپل عمر، خپل ایج ایډ کولی شئ. Do you speak English? Do you speak English? آیا ته انګلیش ویلی شي؟ کله چې ته د چا نه تپوس کوې چې ته انګلیش ویلی شي، نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي Do you speak English? آیا ته انګلیش ویلی شي؟ Yes, I speak English. هو، زه انګلیش ویلی شم. Yes, I speak English. او زه انګلیش ویلی شم. Are you free? Are you free? آیا ته فارغ یې؟ یعنې ته وزګار یې. کله چې ته یو چا ته وایې چې ته فارغ یې، ته وزګار یې، نو بیا په انګلیش کې داسې وي Are you free? آیا ته وزګار یې؟ I want to share an idea with you. I want to share an idea with you. زه غواړم چې ستا سره یوه آیډیا شریکه کړم، یوه رای در سره شریکه کړم. کله چې ته یو چا ته وایې چې زه غواړم ستا سره یوه رای شریکه کړم، یوه آیډیا شریکه کړم،
یو خیال شریک کم نو بیا به په انګلیش کې داسې وي I want to share an idea with you. I want to share an idea with you. زه غواړم چې ستا سره یو آیډیا شیر کړم. What about د څه متعلق یعنی د څه آیډیا. What about English learning, can you help me? د انګلیش د زده کړې په باره کې آیا ته زما سره مدد کولی شي؟ کله ته په پښتو کې داسې الفاظ ویل غواړې نو بیا به په انګلیش کې داسې وایې About English learning, can you help me? Why not? How can I help you? ته د دې په جواب کې ویلی شي Why not? ولې نه؟ How can I help you? زه ستا څنګه مدد کولی شم؟ زه ستا څه مدد کولی شم؟ کله چې ته په انګلیش کې داسې جملې ویل غواړې نو بیا به داسې وي Why not? How can I help you? You have to give me 1 hour daily. I want to talk to you and make my English fluent. ته به ماته یوه ګنټه ټایم راکړې زه غواړم چې تا سره خبرې وکړم او خپل انګلیش روان کړم یعنې د دې سنټنس مطلب دا دی چې کله ته یو کس ته وې چې ته به ماله وخت راکړې چې زه ستا سره خبرې وکړم په انګلیش کې او زه خپل انګلیش امپروو کړم زه خپل انګلیش روان کړم نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي You have to give me 1 hour. ته به ماله یوه ګنټه راکړې 1 hour daily روزانه I want to talk to you. زه غواړم چې ستا سره خبرې وکړم and make my English fluent او خپل انګلیش دا روان کړم Why do you want to learn English? ته انګلیش زده کول ولې غواړې کله چې ته یو چاته وایې چې ته ولې غواړې چې انګلیش زده کړې نو بیا به داسې په انګلیش کې وایې Why do you want to learn English? ته انګلیش زده کول ولې غواړې I want to learn English because our school's books are in English. زه انګلیش زده کول ځکه غواړم چې زمونږ د سکول کتابونه هم په انګلیش کې دي کله چې یو کس داسې خبرې کول غواړي چې زه انګلیش زده کول ځکه غواړم چې زمونږ د سکول کتابونه هم په انګلیش کې دي نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي I want to learn English because our school's books are in English as well as its international language او د دې سره سره دا یو انټرنیشنل لینګویج هم دی زه ځکه غواړم چې انګلیش زده کړم چې د دې سره سره دا یو انټرنیشنل لینګویج هم دی as well as its international language. Okay, this is a good idea, but should I not suggest you better way for English learning? کله چې ته یو چاته وې چې دا خو صحیح رای ده کومه چې تا زما سره شیر کړه Okay, this is a good idea. دا یوه ښه رای ده دا یوه ښه idea ده But should I not suggest you better way for English learning? خو زه تا ته یوه بله بهتره لار ونه ښیم چې ته انګلیش زده کړې Okay, this is a good idea, but should I not suggest you better way for English learning? د دې سنټنسز مطلب دا دی چې دا خو ښه رای ده خو زه تا ته بهتره لار ونه ښیم د انګلیش د زده کولو لپاره Must please ولې نه مهرباني وکړه کله چې ته یو کس ته وې چې ولې نه ضرور نو بیا ته په انګلیش کې ویلی شي must please You have to subscribe this channel Daniel English Studio You have to subscribe this channel Daniel English Studio تاله پکار دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ یعنی Daniel English Studio What can I learn here? دلته څه زده کولی شم What can I learn here? د دې مطلب دا دی چې زه دلته څه زده کولی شم Here you can learn to talk about your daily life Here you can learn to talk about your daily life دلته ته کولی شي چې د خپل روزمره زندګۍ د خپل روزمره ژوند په اړه باندې په انګلیش کې خبرې وکړي
یعنی د دې مطلب دا دی چې ته دلته زده کولی شي چې د خپل ژوند د خپل ډیلی لایف په باره کې په انګلیش کې خبرې وکړي او خپل انګلیش امپروو کړي. Here you can learn to talk about your daily life and improve your English. Thank you so much for your kind suggestion. I subscribe this channel now and share with my friends. ډیره مننه، ډیره شکریه ستا دې سجیشن کوم چې تا ماله راکو. زه اوس دا چینل سبسکرایب کوم او د خپل ملګرو سره هم شیر کوم. Thank you so much مطلب دی ډیره ډیره شکریه. For your kind suggestion I subscribe this channel. زه دا چینل سبسکرایب کوم now and share with my friends او د خپل ملګرو سره هم شیر کوم. نو امید کوم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي وي او د دې نه به تاسو ډیره زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو روزانه داسې ویډیوګانې غواړئ چې موږ جوړې کړو او خپل انګلیش امپروو کول غواړئ نو هم دا اوس زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ. See you inshallah another lesson on to take care. خدا حافظ.